یو ورځ حضرت علي کرم الله وجهه او بیبي فاطمه رضی الله عنها سره رالو پیغمبر علیه السلام چې رالو پیغمبر علیه السلام څه ژړلي دي حضرت علي کرم الله وجهه پوښتنه وکول یا رسول الله داسې غمګینه ښکارې پریشانه ښکارې ژړلي دي لا هم د خیر خو به یې ول ما ته زما د امت ښځې را په یاد شوې چې ما د معراج په شپه دی په جهنم کې ولیدلې ما ته هغه را په یاد شوې نو ډېر مې باندې وژړل چې ما یا الله د زنانو به څه حال په جهنم کې د زنانو به څه حال په جهنم کې خیر دا خبره وکړه بیبي فاطمه راله پیغمبر علیه السلام ته کښېنسته ویل یا رسول الله دا زنانې څوک دي چې تا په جهنم کې ولیدلې د الله رسول فرمایي ما یوه زنانه ولیدله چې په جهنم کې په ژبه را زړېدله په ژبه هغه ورونه دي هغه لمبې دي هغه د جهنم سختۍ دي بس دا ډېره په تکلیف کې وله ول یا رسول الله دا څوک وه ول دا هغه ښځه وه چې د خاوند خبرې نه منلې خاوند سره جوابونه ویل زبان درازه وه زبان درازه خاوند به یوه خبر ورته وکړه دی به بله خبر ورته وکړه دا د واده په اولو شپو کې خو لا څه داسې خبرې مبرې چلیږي د خاوند په قول کوي چې لږ داسې درې څلور پنځه شپږ بچان مچان اوسو کال پنځه لس شل تیر سلو بیا نو سم دم لکه د سړي مشر ورور که د دې خوښه وه د باندې به ځې که نه وه خوښه نه به ځې که د دې خوښه وله واده لره به ځې که نه وه خوښه نه به ځې بیا داسې ژوند شروع شي ما ترکت بعدي فتنة هي اضر على الرجال د الله رسول فرمایي تر دې لویه فتنه بیا ما لیدلې نه ده او تاسو ته دا فتنه چې ده هغه در پاته ده د خاوند سره چش کوي زبان درازي جوابونه وایي حتی د الله رسول فرمایي دا ښځه به هم جهنم لره ځي چې دا نفلي روزه د خاوند د اجازې بغیر نشي خاوند اجازه نه ده ورته کړې پر کور دی دې روزه نیولې دې ته اجازه نشته دا په دغه روزه به دا جهنم لره ځي ولګوه اندازه ولګوه بیا عایشې صدیقې پوښتنه وکړه یا رسول الله د خاوند څو حق دی پر کوروالا باندې د الله رسول ورته وفرمایلې چې زنانه د خاوند په حق خبره سي د خپله چهره نه د خپله چهره زنانې چهره په خلو نوده ده او د خاوند پښې په ګرز غبار دي د الله رسول فرمایي دا کوروالا به د خاوند پښې په خپله چهره ورصفا کوي په خپله چهره چې د خاوند دونه لوی حق بیا د الله رسول فرمایي بی فاطمې ته ویلې ما بله زنانه ولیدله د سر په بیشتانو په جهنم کې را زړېدله ډېرې چغې ولې ډېرې بغارې وهلې او ډېره په تکلیف او دلته د جهنم لمبې هم وې ول یا رسول الله دا بیا څوک وه د الله رسول ورته وفرمایلې دا هغه ښځه وه چې دا به بازار له راووته د خپل سر بیشتان به نه پټول دا هغه ښځه زموږ په اسمبلۍ کې خو در معلومیږي دویم حدیث وایي سبحان الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر هر قدم وا تا ته هدایت دي دام تا ته خپل حدیث وایي او حال دا دی د زرو کسانو په مابینځ کې ولاړه ده د زرو کسانو په مابینځ کې نه شرم نه حیا دا یو لوی پروګرام روان دی د انجیوز د خوا د یهودو د نصارا او د امریکایانو د خوا لوی پروګرام روان دی په دغه نامه باندې زما او ستا لور زما او ستا خور زما او ستا ښځه زما او ستا زنانه دا بازار ته راباسي دا په دغه شکل کې راباسي په دا دونه غټ منصوبې دي والله دا به زر کاله بعد زموږ سر په خلاصېږي نو بی فاطمې ورته ویلې ول یا رسول الله چې دا په سر را زړېدله دا ولې ما خبره چیرې ولاړه په سر را زړېدله د سر په بیشتانو دا ولې ول دې به خپل بیشتان د نامحرمو نه پټول زموږ ته د څو ښځو کیسه درته وکړه دغه هغه څه اسمبلۍ او بله ښځه مې ولیده د الله رسول فرمایي په دا سینه باندې الله تړلې وه په جهنم کې په اوو سرو لمبو کې وه دې دا ولې یا رسول الله ول دا هغه ښځه وه چې د خاوند د بسترې خیاله نه ساتئ بل حدیث کې راځي وکشنې ته به شیدې د خاوند پرېږدی کشنی به و د خاوند د اجازې بغیر به کشنې ته شیدې ورکولې زموږ زنانې نه هغه دا ثواب و پرېږدی کشنی دې موړ یې کړه د الله رسول فرمایي ما په جهنم کې ولیدله زنانه چې دا په سینه تړلې وه را زړېدله ټیک شو په جهنم په اور کې ولې هغه دا وه چې پرېږدی کشنیانو ته چیش ورکولې شیدې ورکولې
دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمه ته کیسه کوي. بیا د الله رسول فرمایي ما زنانه ولیده سر یې د خنزیر و نوره د خرې شکل بدن د خرې و. دې څه کول یا رسول الله؟ یو یې دروغ ډېر ویل بل یې چغلخوري کول. دروغ ډېر ویل چغلخوري بس په خبرو بې غوږ نیولی. عجبه بله درته کوم ستۍ په دې یوه خبره سر خلاصېږي کله کله په کور کې دوه ورونه یې بابا او زوی مشوره سره وکړي حالانکې په خپله کمره کې سره ناست ته چې کمرې لر راشې ستا کور والا په دې خبرو خبر دی ته څه سره وایي فریاد مسیح چې خدایه موږ چې ویلې ملایکې را سره دي ته څنګه په خبره شوې تا غوږ نیولی یا زه به غوږ نسم نو څنګه خبره شولې د الله رسول فرمایي ما ولیدله سر یې د خنزیر بدن یې د خرې هغه چغلخوري کوله د خلکو پر خبرو بې غوږ نیوی او دروغ بې ډېر ویل. بیا د الله رسول فرمایي ما یوه زنانه په جهنم کې ولیدله چې هغه د سپۍ شکل یې و د سپۍ ډېر بد حال یې و. فاطمې پوښتنه وکول یا رسول الله دا دې چیش کول؟ ول دې احسان پر خلکو احسان وایي نه احسان او دا هم د جهنمي سره ما ستا سره وای دا ملا سره چې ما څه کړي دي دا نو دی نو بس دی نو اوس سر نه خلاصوي دی سر دا د ښځې عادت دی ما چې ستا سره کوم احسانونه کړي دي ستا به پلار نو ستا به مور د پلار کره تللې وه ما به ستا سره څه کول د الله رسول فرمایي دا ښځه مې د سپۍ په شکل کې ولیده په جهنم کې څوک دا زنان